ملګری په خوب کې اوخو به تو عین تعبیر سکی دي شو محترم او ډېر ناشنا زبردست خوب دی. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی د اوخ باره کې فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیا تاسو نه ګورئ دې اوخ ته؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي د اوخ کې یو دا خاصیت او خصوصیت دی چې دی مزل ډېر تیز کوي. دویم دا چې دا ځان سره اوبه سټور کوي په دا اوخ چې کله د اوبو زموږ چې بیا هغې لږې لږې تیز کېږي. دویمه مسله دا ده که چا خوب کې اوخ وکتو نو کله چې کوم دی په استقامت او په صبر تعلق کې دا انسان چې کوم دی صابر انسان. که چېرته زنانه وکتو چې یاره مثال طور باندې ما خوب کې اوخ کتلی نو دا د زنانه په کردار باندې دلالت کوي چې دا زنانه عمر چې کوم دی استقامت او صبر والا وي. که داسې وکتل چې ما د اوخ غوښه خوړلې ده نو انشاءالله د دې بدن به چې کوم دی الله صحت کامله عاجله به ورکړي. نو دا ډېر ضروري او عام خوب و چې تاسو سره ما شریک کړو. نو امید لرم انشاءالله چې دا تاسو واورئ لازم ملګرو سره شیر کړئ. که بیا هم د چا څه مسلې وي نو بلکل خپلو علماو نه چې کوم دی تپوس کولی شئ. دین په مسلو کې شرم مه کوئ. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په دین باندې پوه Oh